او مسله واوري صحابي باندې تنقید کول حرام دي. صحابي باندې تنقید کول حرام دي. 15 منټ لس منټ به صبر وکړو ان شاء الله. صحابي هغه په تور د غلطۍ ذکر کول دا حرام دي. تبه هغه څنګه زم زکه که صحابي نه غلطي شوی دا صحابي په وخت د تربیت کې شوی دا او د تربیت وخت والا غلطي یادول دار بیوقوفانو کار دی. دویم نمبر د پیغمبر علیه السلام صحابي د دغه غلطۍ نه وروسته توبه وستره اگر توبه د معافی اعلان قرآن مجید کې شوی دی او التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه وستون کې دسی دی چې لکه ګناه نه کړي. دریم ماوي د احد موقع ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغه روخو طرف پرې خو اجتهادي خطا وشو. اجتهادي خطا دومره لوی وشو تفصیل موقع نشته بیا به ان شاء الله ذکر کوم. پاره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک شهید شو. د نبی علیہ السلام مخ مبارک هغه یې نشو خو ها یو आवाज ولګید نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو. نبی علیہ السلام وفات شو. دومره حد پوری خبره ورسیده د صحابه توري په یو بل باندې وچلې دي. یو صحابي د بل صحابي د لاس شهید شو خو ها دومره لوی فتح په شکست سره بدل شو. خو چې واپس راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو ته دا نه وای چې اے صحابه تاسو دا کار ولې کړو. ما وی ها فوراً آیات نازل شو. پیغمبره دیو ته وای لقد عفا عنکم زما د قسمی الله تاسو معاف کړی. دویم رکو مخ کی راځي لقد عفا عنهم پیغمبر تم ورته وای زما د قسمی په تحقیق سره ما دیو معاف کړی دي. الله رب العزت دا خبره ښکارک ل دریم ځای وای واستغفر لهم پلار روان دي مدینه منوره ته ندی را رسیدلی آیات نازل شو. واستغفر لهم پیغمبر د دیو د پاره بخنه وغواړه. ها علما فرمای الله عفو بخنه وکړه ضرورت سوچ پیغمبر چې دیو د پاره عفو وغواړه ضرورت داو محترمو. علماء مفسرین فرمای د صحابه ذهن کې اشکالو چې نبی علیہ السلام خو به زمونږ نه خپي چې اے صحابه تاسو دا کار ولي کو تاسو که غونډې نه پرې خو د نه را کوزې ده دا دومره لوی نقصان به نه کېده دا دومره لوی فتح په شکست نه بدلې ده. الله رب العزت حکم نازل کو واستغفر لهم پیغمبر د دیو د پاره د الله نه بخنه وغواړه. عفو دوزه را لکرانله معافي دوزه را لکرانله بیا د بخنه غوښتو ضرورت وو. مفسرین وایي زکه ورته ویلا چې د صحابه ذهن کې دا اشکالو نبی علیہ السلام به خپي اوس که صحابه وکړه نبی علیہ السلام زمونږ د پاره د الله نه مغفرت او بخنه غواړي نو د ذهن اشکال اوته که ونه وته چې دا خو راضی ری ګوره زمونږ د پاره د الله نه خپل بخنه غواړي. بهر المحترم التفصیل تنظم علما فرمایي د غلطی ادول دا حرام دي تنقید کول ناجایز دي. دریم محترم حقیقی حدیث ویم نبی علیہ السلام پر ان الله اختارنی و اختار لی اصحابی الله زغور کلم زمانه پر زمان صحابه غور کړی دي. وسيجيء قوم يعيبونهم زرد چې یو قوم براشي زمانه صحابه عیبونه به بیانای وينقصونهم د دې تنقیس به کوي کمه به بیانای. کله به وای ما خود عمر کلمه نه دی ویل مانه محمد رسول الله کلمه ویل کله به تاسو مانه عثمان کلمه نه دی ویل مانه محمد رسول الله کلمه ویل تاسو باغی پویږي او صراحتن خپل کتابونو کې ولیکل د گنج امین الله صراحتن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته بیوقوف ویلا. ماوی امین الله د گنج صراحتن په خپل بیان کې ویلا ول عمر 50 فتوی د احادیثونو خلاف ور کړی دي ابوبکر فتوی د احادیثونو خلاف ور کړی زما کتاب بهر ملاوی کې ټول ځان سره وېسي زما 61 بهر ملاوی کې دویمه حصہ راغلی دا یو حصہ به تاسو پروس کل کتلی و ځان سره ټول ان شاء الله چې یو وېسي بهر به ملاویږي. ما د وابیانو فتویم د امین الله په باره کې پیش کړی دي وګوره عبرت حاصل کړئ. محترم مارس کو وسيجيء قوم يعيبونهم وينقصونهم د صحابه عیبونه به بیانای تنقیس کمه به بیانای. نبی علیہ السلام فرمای فلا تواکلهم خوراک ور سرا مکوي تفصیل تنظم. تب څه مطلب ده زم روزه کې وابیان افطار پالټیانی کې لیدلی به می کې نه وی لیدلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کې فرمای دغه افطار پالټیانو ته مورزه ولا تشاربهم اسکاک ور سره مکوي. الله سم مقصد د دې خبرې صحیح مقصد حکمت ده خبر نن ښکارا شو وابیان زه په زتا ته ټوبېلونه کویان پمپونه لګي د الله پیغمبر فرمای ولا تشاربهم دغه وبمس کې ستا قیده خرابای ولا تناکهم رشتہ داري ور سره مکوا ولا تصلوا علیهم چې کله منشي په جنازه مو درېګا زغه هغه جنازه له وابی راغله ستا قیده به خراب کی بیان کې بستا قیده نظریه ګنده کی. ولا تصلوا معهم په یو جمعات کې په یو سب کې مور سره منځ مکوا مونږ ته خلق پس تاسو کې وابیانو پسې منځ کیږي ز پورن حدیث واورم ولا تصلوا معهم منځ ور سره
مکوي. ها زما مناظره شب قدر کې به 2 کاله مخکې خو دې شو ما او یا دلایل په دې تیار کړی چې وابیانو پسې مونږ نه کیږي، خو افسوس چې هغه لرانه له و تخدیدا کني تاسو باغ کتلې وې چې باغی زمونږ اهل سنت څخه دلایل لرو، مونږ پر یادو خبرې نه کوو چا سره، مونږ بیزه خبرې نه کوو، مونږ میدان مناظره کې ثابتول شو ان شاء الله. بهرحال محترم نبی علیہ السلام فرمایي منظور سره مکوي. بل حدیث کې راځي ولا تسلموا علیهم کما خل درش سلام په ما چوا. بل حدیث کې راځي وان مریضو فلا تعودهم کہ بیمار شي بیمار پرسی ہے اما کوي. بهرحال محترم معارض کو صحابه کرام معیار حق دي. موضوع زمان نیمګړی پات شو اذانونه وشو ان شاء الله یاران زنده صحبت باقی ک الله بیا موقرا واست ان شاء الله په دغه موضوع باندې وزت تفصیلا خبره وکم. الله رب العزت تمون له عمل کولو توفیق راکړي. مفتی ندیم اسم فبتا کے غمائی تے دیو بن کو نظر مائی